چې د نظام ساتل دي مشران ناست دي مشرانو تر حده به ډېر کوشش کوئ علماو شیوخو دا د تاسې ذمهداري ده لکه څنګه چې د جهاد فرض و دغسې نظام تر دې نه هم ډېر فرض ده ځکه قربانۍ ورته سوې ده اخر کې یوه لنډه خبر کوم علماو د منابرو امامانو د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د خلافت نه راشروع وه په هره جمعه کې د خطبه چې ویل کېږي امیر د مسلمانانو ته به دعا کوئ امیر المؤمنین شیخ حبت الله اخونزاده حفظه الله هغه په موږ یو حق لري چې دعا ورته وکړو د عمر ابن عبدالعزیز نه راشروع تر ننه پورې هغه د اسلام امیرانو ته تیرو ته خو مو نه کوله ځکه هغه د دیموکراسۍ نمایندګانو هغوی په من حق نه اما دغه امیر دپاره دعا په مسلمانانو واجب ده د دې په خاطر به دعا نه ورته کوو چې الله پاکه دی د تر مرګه پورې وي الله پاکه توفیق ورکړي چې د دغه ملت زعامت د دې لوی ملت زعامت بلکې د ټول اسلامي نړۍ زعامت یې په لاس کې اخیستلی الله توفیق ورکړي د توفیق و د سداد دعا ورته وکوئ